تاسو کې یو حدیث وګورئ څومره خو حدیث دی ولې ډېر خطرناک هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکل امتی ازما ټول امت بالله معاف کی خو الا المجاهرین هغه انسانان چې دغه د شي ګناه د ښکارا ټول خلک ګوري هغه الله نه معاف کوي یو خزما ګناه د ستا ګناه د بل ګناه نه پټه ګناه ده پیغمبر ویلي امید دا چې الله معاف کی یو ښکارا ګناه ده به تور مثال لکه ګیره خریل د ښکارا ګناه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نشي معاف کړي ګوره نبی ویلي دي مفتی شفیع دې بار کې رساله ولیکل داړي کا شریح حیثیت ګیری شریح حیثیت کم یو انسان چې همیشه خري او خري امید دار چې دا سړی به زندق اغه دنیا لاړ شي څومره سخت خبرې دي ته اوس کزه خوشاله ته خلک خوشاله او ځان له به وې ز حنفیم د تقی سے پلار مفتی شفیع په دې رساله ولیکل بازار کې پیدا کې اردو کې د دې رسالې نوم دې داړي کا شریح حیثیت د ګیری شریح حیثیت کم انسان چې همیشه سره خري دوام سره خري کې موږ اهل سنت والجماعت مرتکب د ګناه کبیره کافر نه بولو خو په دې سړي باندې بده شي وخت راشي ان تصيبهم فتنه الله بیمانه بس ما خو راشي بیمانه ته وړي خبرې دې زموږ د الله خبرې دي کله دې پښتنه وي چې اشنا وري خري چې موږ ډېر مشکلات دي ته چې دا بدر نه راغلي دا دومره قوي مجاهد دی چې د ټول مجاهدینو رهبر دی خپل کاروبار کې په داخل دې کار کې تل شری مشکلات دي څه شری مشکل دي شری مشکل دا مانه کور کې بیگم خپه کیږي نه یو خو الله دې بل خو بیگم دا اوس چا ترجیح ورکړي بل دې حدیث باندې سوچ کوا صحیح حدیث دی دا پیغمبر فرمایي چې کل امتی دې خو حدیث هم دی وره زما ټول امتین به معاف کړي شي خو ډیر تریخم دی مگر هغه انسانان چې دغه ګناه د سدا ټول خلک چورتو ګوري هغه ګناه یو دی پکې اخته در سره معاف کیږي پیغمبر تعالی نه معاف کیږي اوس خپل خو کړه ځامنی شفقت پکار دی ځان له توجه پکار ده